د غزني ښاروالۍ له لوري د 24 میلیونو افغانیو په ارزښت 3 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د ښاروالۍ مسؤلین وایي په دې پروژو کې چې د یو نفس موسسې په مالي لګښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې، د غزني ښار په لومړۍ ناحیه کې 2 سړکونه او 5مه ناحیه کې د پښتون آباد سیمې سړک په کانکریټي بڼه له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په مجموع کې 3 پروژې وې، 2 پروژې د خشک په سیمه کې وې، یوه پروژه زموږ تاسفین په واقعي د پښتون آباد په سیمه کې وه. 3 سره پروژې تقریبا 40 میلیونه افغانۍ په دې باندې مصرف راغی. مالي لګښت د یو نفس موسسې لخوا ورکړل شو او نظارت او ترتیب او ارزیابي د ښاروالۍ لخوا وه. 3 سره پروژې په مجموع کې 1800 متره تقریبا سړک و. ورته مهال د غزني ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکي د سړک جوړېدو باندې خوښ دي. په خبره یې د سړک له رغولو مخکې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان و. مخکې خو دلته دا سړک خام ولو، دلته به اوبه ولاړې وې، خټې به وې، واورې به پرتې وې، دغه د سړک اوبه یې وې خواته نه وتې. موږ به ډېر په تکلیف وو دا ټول کلیوال. اوس چې دا سړک موږ ته پوخ شو موږ ډېر خوشحاله یو. دې پروژې ته بیخي له حده زیات خوشحاله وو. تقریبا 100 کارګر دي موږ د کلي ځوانان چې یا به ایران ته تلو یا پاکستان ته تلو په دې پروژه کې په کار ولو. سخت ستونزې ولې، مشکلات زیات ولو، موټرانو خټې به یې بادولې او اوبه به ډب ولاړې وې. اوس په جوړېدا د دې سړک سره خلک ډېر اسوده سوي دي، ډېر سهولت ته مریضانو ته، ضعیفانو ته. د غزني ښاروالۍ مسؤلین زیاتوي د یو کال راهیسې لسګونه لویې او وړې پروژې د غزني ښار په مختلفو سیمو کې پلي کړې. له خلکو یې وغوښتل چې د پروژو ساتنه وکړي.